او بیا حدیث کې راځي چې د المنځ چې کله د هر عمل موږ کوو د الله فرشتي اسمانو ته وړي، نو چې کله فرشتي اسمانو ته وړي دا د اسمانو دروازې ورته بندې شي. فرشتي وایي دا عمل مه راوړه، الله ته دا بدبو عمل مه راوړه، الله ته دا قبول نه دی. او چې سم لمونځ وکړي اول خو لمونځ دعا ورته کوي، رخصتي اخلي، الله دې قدم قدم ستا مدد و نصرت و کومک وکړي. او بیا چې لمونځ ځي اسمانو ته چې سم لمونځ کړي د لمانځه خپلې خوشبو ده، د دې خوشبو په ملایکو باندې ولګېږي. ملایکو څنګه خوشبو سو په اسمانو کې څه کیسه ده؟ د پلاني سړي عبادت لمونځ را روان ده، د پلاني سړي لمونځ فرشتو د هغه خوشبو محسوسه کړي. او چې کله انسان لمونځ سره ولړي اول خو لمونځ به دعا ورته کوي، فرشتې اسمانو ته وړي هلته بدبو محسوسه شي، اسمانو دروازې ورته بندې شي، هلته اخواس ورته وویل شي دا عمل د الله د دربار قابل نه دی، د الله ذات پاکیزه ذاتي، د الله خزانه، د الله عرش پاکیزه ذاتي، الله داسې عمل نه غواړي. دا ویست حدیث کې راځي ثم لفت کما یلف ثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. فرشتې مجبور شي د الله په حکم سره د المنځ د یو خیرن او ګنده ټوکر په شان کې د دې لمانځي پر دا مخ باندې ورغو. دا المنځ دا عبادت د الله په کار نه. نن چې موږ خوار وزار یو، نن چې موږ په تکلیف یو، نن چې موږ پریشان یو، نن چې زموږ دعا او فریاد الله نه اوري، هغه وجه دا ده چې موږ د لمانځه خیال نه دی ساتلی. نن چې موږ پریشان یو، قدم په قدم خوار وزار یو، په تکلیف یو، هغه وجه دا ده چې لمونځ شرع راته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی 50 کاله لمونځ کوي ماجت لذي، یو لمونځ یې په دې 50 کاله کې الله په دربار کې قبول، کله رکوع سم نه وکړي، کله سجده سم نه وکړي، کله دا ګرد سم کې الفاظ یې نه سم. او موږ بیا په دې باندې د پښتانه ډېر غیرتي وځان په دې باندې شرمېږو چې د مسجد امام صاحب ته قاري صاحب ته ولاړ شو، قاري صاحب زه د مولوي صاحب زه د 1000 روپۍ ورته در کوم د میاشتې در زه الګ 1000 روپۍ چشته صرف دونه قرباني وکړه ما ته 10 منټه راکړه دا زما د لمانځه الفاظ را سم کړه. هلته په رواجو په هغه باندې خو بیخي زیات مصرفونه، هلته ډېر پهلوانان لمونځ یې نه ایسي. په دې وجه عزیزانو د لمانځه فکر وکړو. لمونځ زموږ په پښتنو کې ډېر خوار وزار دی. موږ پښتانه نور په دین کې رسمي ډېر شي، لیکن که موږ ازار وهل د لمانځه ازار به مې وایي، د لمانځه ازار به مې وایي. د لمانځه فکر وکړو، د لمانځه خشوع رکوع سم وکړو. موږ هغې رکوع له نه تللی ده، هغه داسې په سجدې نشي ولاړ شي. دې وجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړی دا غواړي چې جنت الله راکړي، پیغمبر علیه السلام فرمایي الصلاة مفتاح الجنة، د جنت چابي هغه لمونځ دی. یو څوک دا غواړي چې زه د جنت دروازه خلاصه کړم، هغه د 5 وخت لمونځ په جماعت سره پابندي سره خشوع کولو سره. او د لمانځه چابي بیا طهارت او پاکي. په دې وجه عزیزان لمونځ دا د اسلام یو اهم رکن. یو حدیث کې راځي حضرت عمر رضی الله عنه راوي دي، هغه وایي پیغمبر علیه السلام فرمایي الصلاة عمود الدین، لمونځ دا د ټول دین د پاره دی لکه ټول تعمیر د پاره چې پیلر دا تاسو وینئ دا دومره زیات مټیریل، دا دومره سیموټ، دا دومره زیات وزني شی صرف په یو پیلر باندې ولاړ. دا پیلر لري که دا ډرام دا به ټول رایله کېږي. نو د چا چې لمونځ برباد وي دغه به نور دین څنګه، دا به نور څنګه. و چا ته چې روزانه 5 وخته لمونځ شراوي کوي، بدواوي کوي، چې لمونځ ودته دا وایي الله دې داسې خراب کړی که زه چې دې خراب کړله، او د دې سړي به بیا زندګي څنګه، د دې سړي به مزید زندګي څنګه. ډېر خلک وایي یاره لمونځ یو دین خو یو لمونځ نه دی. رسول الله فرمایي
لمونځ په ټوله عبادت کې لکه د انسان په بدن کې سر دی، د سړي سر پرې کوه، نور هیڅ مه وکړه، بیا نور څه ځای غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر. هغه سړی هرگز به جهنم ته نشي داخل چې د دوو لمنځو اهتمام کوي، د سهار او د مازدیګر. ډېر خلک لمونځ قضا سو، نو څه دي چې قضا سو؟ دونه کیسه نه ده، بیا به راوګرځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من فاتته الصلاة فكأنما وتر اهله وماله. یو لمونځ د چا څخه قضا سو، رسول الله وی لکه کور چې ګرد لوټ سي، د کور انسانان د کور مال او دولت او دکان او کارخانه او پیسې او سرمایه ټول غلوي سي لوټي. دومره تاوان، دومره افسوس، دومره نقصان نه دی لکه د یو سړي چې یو فرض لمونځ قضا کړي. لمونځ له علما لیکي لکه لمونځ فرض دی، د لمانځه زده کړه فرض دی، د لمانځه الفاظ زده کول فرض دی. علماو ته ورسي، قاریانو ته ورسي، پیس ورکي، پیسې ورکي، ته حضرت ما ته نیمه ګنټه راکړه، ما ته د لمونځ الفاظ را درست کړه. والله مې دې قسم چې په لمانځه ستا پیسې ځي، د دې بدله به الله دنیا کې هم درکړي، په آخرت کې به دا ضایع نه دي. او دویم دا د جومات اهتمام، د جومات اهتمام. علما لیکي چې کچیر په یو مسجد کې محلي مسجد کې اذان کېږي، امام مقرر دی، یو جماعت سوي 10 کسان کړي، 50 کسان نور راسي، د دې محلي دا راسي، دویم جماعت نشي کول. وجه ځکه د ټولو څه بنیادی شی د مسلمانانو اتفاق د جماعت. ازموږ هغې کور قرار ناست چای پر شنو چاو باندې جماعت قضا کړي، میلمه راغلی دي، بس د دې به ډېر ارشه سړی نو دا یو د دې به جماعت په معمولی بانو باندې دا لا څه کوي چې پر موبایل ویډیو ګوري یا په ټي وي باندې خبرنامه وي، خبرونه ګوري، پر دې باندې فرض جماعت ولاړ سي، مونځ قضا سي. یا میلمه راغلی دي د هغه سره په ګپه باندې جماعت لمونځ قضا شي، یا د کور په یو کار په یو شي باندې اخته دي، جماعت لمونځ تیر شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت سره ډېر مینه لري، محبت لري. دومره مینه او محبت به څوک لري؟ رسول الله آخري زکندن په حالت باندې چې روح آخري روح قبض کېږي، موږ ته چې معلوم سي چې اوس د مرګ په ملایکه درله راغلي، اوس د زکندن حالت، نو ځان روڼې او خړې به هم ټول په لګړي، هر څه به راسي. د زکندن مخکې د فرشته راځي، رسول الله قبض روح قبض کوي. رسول الله هغه ته وایي الله څه پوښتنه وکړه، زما د مرګ بعد په میدان محشر به زما د امت سره څنګه کوي؟ په دې وخت کې د رسول الله زه ته امت په یاد دومره رحیم کریم په میدان محشر چې څومره انسانان دي، انبیا دي که امت دي، ټوله به نفسي نفسي نارې وي، هر یو به د ځان فکر کوي. رسول الله به په هغه میدان باندې هم وایي امتي، ای الله نن زما د امت سره به څه معامله وکړه. د دې باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زړه مې غواړي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لقد هممت ان آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليه. رسول الله وی زړه مې غواړي چې ځوانان راجمع کړم، د هغه خلکو کورو ته ورسم چې اذان اوري بلا عذر په کور کې لمونځونه کوي، په کور کې کوي، مسجد نه جماعت نه راځي، و کورو ته د لیز ور واچو، کورونه ور وسوځم، که خیمې دي خیمې ور وسوځم، که کورونه او کوټې د رسول الله ور وسوځم. دومره په غوسه دي. جسم معلومیږي دا چې لمونځ څومره غټ عبادت. ادا المنزل چې موږ راځو دا جمعې له راځو، تاسو معلومه ده جمعې المنزل راځي عبادت کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اغتسل وغدا وابتكر ودنا فاقترب واستمع وانصت كان بكل خطوه يخطوها اجر قيام سنه وصيام. کوم انسان چې جماعت لره روان دي، جمعې المنزل را روان دي، په وختي غسل وکي، وختي رالی جمعې منزل ماجد لرالی، په هر قدم به الله رب العالمین د یو کال عبادت اجر او ثواب ورکړي، او د یو کال د روزو اجر، روزو نیول اجر او ثواب ورکړي.